السلام علیکم ګران زده کوونکو. موږ تیر درس حسابي سلسله یا حسابي ترادف یا تسلسل ولوستی. دغه حدونه پیدا کولو طریقه مو ولوستله، څه رقم پیدا کوو. مثال یو حد موږ ته راکړل شوی، نه دغه نه بل حد څه رقم پیدا کوو. نن موږ د دې سلسلو یا د دې حسابي ترادفو مجموعه یا د حدونو مجموعه را پیدا کوو. مثال موږ ته څلور حده د یو سلسلې راکړل شوي دي، د هغو مجموعه څو ده. دا کیدای شي اول څلور حده وي، کیدای شي په منځ کې یو څو حده وي، یا نه په هر شکل چې راکړل شوي وي د هغو مجموعه څو ده هغه پیدا کوو. که موږ ته اول حد او آخر حد مثال غواړو چې د اولو لسو حدو پیدا کړو، نو اول حد او لسم حد راکول شوی وي، نو دغه مجموعه په دغه شکل پیدا کیږي چې د لس اولو حدو مجموعه مساوي کیږي په اول حد جمع لسم حد یا اول حد جمع انم حد، چې ان عنصر مجموعه یا ان حدونو مجموعه کې زموږ څخه غوښتي وي. د دواړو مجموعه تقسیم په دوه ضرب د ان. ان تعداد د حدونو دي چې زموږ څخه مجموعه غواړي. په مثال په ډول موږ ته اول حد راکړی دی، په دې مثال کې دوه دی، او شپږم حد یې راکړی دی چې 19 دی. وایي د دې د شپږو حدو یعنې د اول حد نه یعنې یو څخه تر شپږمه پورې د ده مجموعه څو ده. نو د مجموعه موږ په اس شپږ وښیو چې دا مساوي کېږي په یو جمع شپږ پر دوه ضرب د شپږ. ان څو دی؟ شپږ دی، چې دا مساوي کېږي یو دوه دی جمع شپږم 19 دی، دوه جمع 19 تقسیم د دوه ضرب د شپږ. دوه د شپږ سره اختصاریدای شي درې، دا 19 کېږي چې 19 ضرب د درې مساوي کېږي په 50. یعنې د اولو شپږو حدو مجموعه مساوي کېږي په 50 سره. یا په دې مثال کې وګورئ، دلته یې موږ ته اول حد چې 50 یې راکړی او 11 حد منفي 14 دی هغه راکړی دی، 15 حد پورې مجموعه غواړي. 15 حد مجموعې لپاره چې 15 حد پیدا کړو، نو دلته دوې لارې لري. یو دا چې 15 حد به اول پیدا کوو په استفاده د یو او 11 څخه، او یو دا چې داسې هم کولی شو چې د 15 حد د یو د جنس نه ولیکو چې هغه هم ډي غواړي، یعنې د ترمنځ مشترک تفاوت دی چې هغه هم بې د یو او 11 د بدون د چې دا دواړه استفاده ترې وکړو نشو کولی چې پیدا یې کړو. نو یوازینۍ لاره دا چې یو او 11 یعنې اوله حد او 11 حد نه به استفاده وکړو چې ډي پیدا کړو. نو که ډي غواړو پیدا کړو، داسې وفرمول چې 11 مساوي کېږي په یو جمع 11 منفي یو، ځکه 11 حد دی ضرب د ډي. 11 حد منفي 14 دی، اول حد هم 50 دی، 11 منفي لس بخښئ جمع 11 منفي لس ضرب د ډي. نو دلته په 50 دواړه خواونه 50 منفي کړو، دې خوا ته پاتې کېږي منفي اویا مساوي کېږي په لس ضرب د ډي سره. که دواړه خوا په لسو نه وویشو، نو ډي مساوي کېږي په منفي 9. نو دی تر منځ هغه تفاوت مشترک تفاوت منفي 9 دی. اوس کولی شئ چې اس 15 پیدا کړئ. اس 15 مساوي و په یو جمع 15 اول حد او 15 حد تقسیم د 2 ضرب د 15 حد، چې 15 حد غواړئ نو 15 حد پیدا کړئ. یا دا مساوي کېږي یو خپله جمع 15 داسې لیکلی شو چې یو جمع 15 منفي یو ضرب د ډي. د هغه تېر فورمول که داسې مې چې استفاده وکړه، د فورمول نه به استفاده وکړو، تقسیم د 2 ضرب د 15. ښه، اوس مخته ځو، نه د یو قیمت پرېږدو. دا دلته دا مساوي کېږي 2 ضرب د 50 جمع 15 منفي 14 ضرب د منفي 9 تقسیم د 2 ضرب د 15. چې دا دواړه سره ضرب کړو، 2 ضرب د 50 کېږي 112 جمع 14 ضرب د 9
کېږي دا د منفي اووه کېږي منفي اته نوي تقسیم د دوه دا دواړه سره جمع کړو منفي اته نوي او یو سل دولس دا کېږي څوارلس پر دوه ضرب پنځلس چې څوارلس تقسیم دوه کم اووه اووه ضرب پنځلس مساوي کېږي په یو سلو پنځوس یعنې د یولس پنځلسم حد وبخښئ پنځلسم حد پورې د ده مجموعه یو سلو پنځه سوه په دې مثال کې موږ ته د یو سلسلې نه مجموعه راکړې ده ولې د څو حدو مجموعه ده دا معلومه نه ده ولې اول حد یې منفي پنځه دی اخرنی حد چې جمع سوی دی هغه نه څلوېښت دی او مجموعه شپږ سوه شپاړس ده وایي دلته څو حده سره جمع سوي دي په دې حسابي ترادف یا په دې حسابي تسلسل کې نو موږ اول حد پوهېږو اخر حد باندې پوهېږو او مجموعه هم لرو نو تعداد حدونه کولی شي چې پیدا کړو څه رقم هغه داسې و چې فرمول نه شپږ سوه شپاړس مساوي کېږي په اول حد منفي پنځه جمع اخر حد چې جمع سوی نه څلوېښت وبخښئ نه څلوېښت تقسیم د دوه ضرب n چون تعداد حدود باندې نه پوهېږو نو هغه n باندې ښیو نو که مخته لاړ شو د داسې کېږي چې منفي پنځه جمع نه څلوېښت څلور څلوېښت کېږي څلور څلوېښت تقسیم د دوه دوهویشت کېږي دوهویشت ضرب n مساوي په شپږ سوه شپاړس دی که دواړه خوا په دوه اختصار کړم دا یولس کېږي او دلته پاتې کېږي درې ضرب دوه شپږ شپاړس صفر درې سوه اته درې سوه اته نه که په یولس تقسیم کړم n مساوي کېږي درې سوه اته تقسیم د یولسو که وویشمه دا کېدای شي تقریبا اته ویشت راوځي چې اته ویشت حده کېږي یعنې دغه د اته ویشت حدونو مجموعه ده دا بل مثال دی دلته موږ ته یې په یو حسابي ترادف یا حسابي تسلسل کې وایي که د لسو اولو حدونو مجموعه منفي وبخښئ د یولسو اولو حدونو مجموعه منفي د لسو اولو حدونو مجموعه مساوي په درې څلوېښت سي او د پنځلسو اولو حدونو مجموعه منفي د څوارلسو اولو حدونو مجموعه اووه اتیا سي نو ډي یا د دې ترمنځ مشترک فرق څه دی په دې حسابي سلسلې کې مشترک فرق یا ډي مساوي په څو دی دا پیدا کړي موږ پوهېږو چې د یولس اولو حدونه که د مجموعې نه که د لس اولو حدونو مجموعه نه وباسو نو دلته یوازې یولسم حد پاتې کېږي یعنې اس یولس منفي اس لس مساوي کېږي په ا یولس سره ځکه د لس اولو حدو مجموعه که د یولس حدو نه وباسئ یوازې یولسم حد پاتې کېږي چې هغه مساوي په درې څلوېښت دی همداسې که د پنځلس اولو حدونو نه څوارلس اول حدونه وباسئ نو په دې کې هم یوازې پنځلسم حد پاتې کېږي ځکه نه پنځلسم حد په بلابود په اس پنځلسو کې دی نور خو هماغه اس څوارلس دی دا هم مساوي کېږي په اووه اتیاوو باندې نو که غواړو ډي پیدا کړو موږ یو فورمول درلودله چې هغه داسې شی و هغه داسې و چې ا ان مساوي کېږي په ا پی یعنې یو حد که غواړو پیدا کړو یو بل حد یې که موږ ته راکړی وي جمع n منفي پی ضرب د ډي سره نو دلته ډي نه معلوم دی n چې ا پنځلس دی دا داسې لیکلی شو چې ا پنځلس مساوي کېږي په ا یولس جمع پنځلس منفي یولس ضرب د ډي سره نو راځئ دلته نه ډي پیدا کړو د ا پنځلسو قیمت به وضع کړو ا پنځلس مو یو وخت پیدا کړل چې اووه اتیا مساوي کېږي په ا یولس درې څلوېښت و جمع پنځلس منفي یولس څلور ضرب د ډي سره نو که دلته دواړه خواونه درې څلوېښت منفي کړو منفي درې څلوېښت منفي درې څلوېښت دا دواړه سره ختمېږي اته اووه اتیا نه چې درې څلوېښت لاړ سي
څلوېښت پاتې کېږي 4 مساوي کېږي چې 4 ضرب ډي سره که دواړه خواوې په ډي باندې وویشو 4 باندې وویشو بخښئ 4 څخه خلاص شو 4 په 4 11 نو د دې ځای نه ډي مساوي کېږي په 11 سره یعنې مشترک فرق په دې کې 11 دی په کتابو کې ما اووم تمرین چې دی هغه ستاسو کارخانګي دی د موضوع په اړه باندې کوم سوال مو درلودلی د واتس اپ د مکتب واتس اپ لاندې راوستئ موږ به تاسو ته ځواب درکو بیرته به ځواب دروستو